أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. جار شوم دا پروگرام ایمو سلسله وار ده محرم دیر لسمو پوری د ټولو دوستانو اهل اسلام خدمات کې دا پروگرام پیش کیږي. تاسو ټول دا پروگرام سلسله وار وکسوي د حضرت امام حسین علیہ السلام قیام حوالی سرات مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کوم قیام وکو عاشورا کې سنن ټول دنیا کې گوشه گوشه کې دا بارشا حضرت امام حسین علیہ السلام تذکرہ کیږي محرم کې چهلم کې. یعنی امام حسین علیہ السلام دا قیام مقصد، قیام امام حسین علیہ السلام فلسفہ ایدی اهمیت څه شی ده و ایدی ضرورت زمانه د پاره څنګه ده. نو پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو حدیث کے ارشاد فرمائی دا مولا امام حسین علیہ السلام متعلق: ان الحسین مصباح الهدى والسفینة النجاة. بشکا امام حسین علیہ السلام دا ہدایات شام دے او دا نجات کشتی دے. یعنی عالم انسانیتا حضرت نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیتا دا درس پیر کوي س امال مسای حسین دا ہدایات شام دے. یعنی سرانگے شامنا رونئی حسیلیگی اندس امام حسین علیہ السلام وجودنا دا اسلام ہدایات ملویگی. یعنی ہر یو انسان کا غاڑی سغا ہدایات حاصل کی آغا دا الہی ہدایات سلسلے یو عظیم نمائندہ حضرت امام حسین دے. ان الحسین مصباح الہدى بتحقیق سے مولا حسین آدھا ہدایات شام دے چراغ دے. سنگے چراغ نا شام نا نور حسیلیگی رونئی حسیلیگی تیارے کے اندر سے عالم انسانیاتا ہدایات ملویگی دا حضرت امام حسین علیہ السلام وجودنا و سفینۃ النجاہ. امام حسین علیہ السلام دا نجات کشتی دے. یعنی کہ کم انسان غاڑی سغا آخرات کے ہم نجات بیامندی دا جہنم ورنا نجات بیامندی دا قیامات عذابنا نجات بیامندی نغاراشی دا امام حسین علیہ السلام لمن تراشی امام حسین علیہ السلام وجودنا ہم آغا ہدایات حاصل کی دا دین دا اسلام دا انسانیات سرنگے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین دا پارا رحمت دے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سو قرآن گوہی کوي اندر سے دا امام حسین علیہ السلام وجود عالم انسانیت دا پارا ہم ہدایت دے ہم نجات کشتی دے. یعنی ہر یو انسان سے انسان او طویل شی آغا غاڑی زغا ہدایت باندے ثبت قدم پوتی شی اور نجات غاڑی نغارا شید امام حسین علیہ السلام مشن کی شریک شی. امام حسین علیہ السلام تذکراو کی آغا امام حسین علیہ السلام سے کل 3 شعبان سن 4 ہجری کے دنیا تا ظاہری گی دا مدینہ کے دا رسول اللہ کور کی ظاہری گی. آغا دا علی و دا ورمنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ وائے دا پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسائے سو دنیا تا ظاہری گی نو سکل ظاہر شی. ام سلمہ بی بی تا پیغمبر یہی سے موگران المسائے موتاراکا
او تیس یا حضرت یا رسول الله مغاسه غسل ولادت وته نه د ور کړه شوی نو پیغمبر وته یی سمو معصومینو ته غسل ولادت ضرورت نشته مو الله طرف رسو مو پاکو پاکیزه معصوم رسو نو تاریخ د لیکي چې کله امام حسین علیه السلام او سلمہ بی بی غوږی کې راوړو د خپل نیکه رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم غوږی کې واچولو نو حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مولا حسین ته سدندرا کوي نو مولا حسین اول هغه ټنډي باندې صفوي به گردان صفوي به شنډي صفوي نو پیغمبر کریم سترګو مبارکو نه اوخ کې روانيږي نو ام سلمہ بی بی پختنه کوي او ته یا رسول الله یا نبی الله دا خود خوشاله منزل ده خوشاله مکاده دا خو مرحله ده خوشاله ده ساغه نازنین وجود اتا کور کې ظاهر شوه ده ا د هدایت شمع هغه د نجات کشتی څخه ظاهر شوه ده نو یا نبی الله ته جړه ته د وخو ورولې سبب څه ده نو پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ارشاد فرمایي سلام سلمہ داغه هغه هستی ده دای مال مسای حسین اوس کله موغیږي تراغو جبرائیل نزل شو نزل جبرائیل من السماء علی جبرائیل نزل شو مانه ما ته جبرائیل ایس محبوب جلیل ده اے حبیب تانه درود و سلام یی پس درود و سلام نه صداغه امال مصائب کربلا بیابان کې د درو ورځو تګه شهیدیږي دای مال مسای دا به د درو ورځو تګوي کربلا بیابان کې به شهیدیږي هغه مولا حسین سی ورځې پیغمبر کریم المنزه سجده حالات کې ده نو المنز د کوي پیغمبر کریم څټه صحاب دي مولا حسین راغو د پیغمبر شان کې نستو نو څکل پیغمبر سجدی ته طول ور کو دوا یا واره پیغمبر کریم ول سبحان ربی الاعلى وبحمده سبحان ربی الاعلى وبحمده څکل سجده تمام شوال منز ختم شو د سجده طول پختنه وکا وشوا حضرت نا صحابه پختنه وکا یا رسول الله څه سبب وستا سجده ته دور طول ور کو صدوا یا واره طويله سبحان ربی الاعلى وبحمده اصحاب ته حضرت فرمایش وکړه اصحابو څکله ما ز سجده کې اما جبین مبارک سجده کې ولګیدو نو اما شان حسین را غسپور شو نو فورن جبرائیل را غمت یا حبیب محبوب جلیل دی ای سجده ته طول ور کی سجده اور ختم نکی سو پورې حسین خپل کوز نوی نو څکله سجده ته پیغمبر طول ور کوي دې مقصد ده صدق المنزه تا زندگی ور کون کې دغه سجده ته طول ور کوي مقصد ده صدق سجده زنده کون کې دا سجده قیامت پورې زنده وساتل شي دا المنز قیامت پورې زنده وساتل شي نو د لپاره ما سجده ته طول ور کو څنګه دا حسین ده د مال مسای حسین ان الحسین مصباح الهدى وسفینه النجاه د مال مسای حسین ده صداب د المنزه که د المنزه د پاره قیام وکي سجده پاره به قیام وکي المنزه المنز به قیامت پورې کوي مدهم وستی د دنیا ډېر سازشونه به شروع شي المنز ختم شي روزه ختم شي سجده ختم شي د خدای ذکر ختم شي د خدای تسبیح ختم شي خو عالم انسانیت د پاره ایو ټولی د پاره نه ایو مسلک د پاره نه عالم انسانیت د پاره هم رسول الله وخیل هم مولا حسین کربلا غو ګار ریګونه لسم په مزدګار کومه سجده وکړه مولا حسین دلته سجده کې ذکر کولو سبحان ربی الاعلى وبحمده دلته د هغه طرفه ظالمانو کومي تحفه بارشاه د کربلا ته رسولې کوم ظلمونه وسکیده نو دلته بارشاه د کربلا سجده ته طول ور کو مولا حسین دلته سجده کې ذکر کولو سبحان ربي الأعلى وبحمده رزا بكذائك وتسليما لأمرك وفيت عهدي وأوفي بعهدك يا رب یعنی مولا حسین سکومی سجده تا طول و سجده وکڑلا دنیا تا خلصا خلقو حسین اخبر سار ویر کوایشی خو المنزه الموز اور سجده اور جا دین د خدای قیم ستایشی یعنی مولا حسین اخبر وجود مبارک
مبارکی ویني صداغه المنز او سجده او تکبیر ولی کل سکلا یعنی د حد پورې مولا حسین سجده قائم وساتله سجده حسین ختم نکړله خو ظالمانو د بادشاہ د کربلا څخه عظیم ظلم کو حسین خپل سار نکو اس ظالمانو د بادشاہ د کربلا مرغله لاس کا دالته بادشاہ د کربلا مرغله لاس کا شوا دالته اسمانو زمکو مانځه غونه شو الله قد قتل الحسين الله قد قتل التكبير الله قد قتل التسبيح د دنیا خلقو تکبیر قاتل شو تسبیح قاتل شو الله حسین شهید شولو جبرائیل دغه ناره کوله زمکه اسمنونو فریادونه شروع ک وما علينا الا البلاغ